د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت یا په افغانستان کې یو نظم نظام یو د قانون په چوکاټ کې یو نظام دا د پاکستان په خیر بوله هم د پاکستان په خیر هم د منطقې په خیر هم د ایران په خیر هم د ټولو تاجکستان ازبکستان ترکمنستان نړیواله ټولنه اروپایي ټولنه امریکا تر ټولې نړۍ په خیر یې بوله دغه نظام جوابګوی هم نړۍ ته دی یو مشروع نظام به وي هم به افغانانو ته جوابګوی هم به اوس خو نظام نه لرو صاحب دا خو یو ډله ده دغه ډلې دغه د پښتنو د افغانستان د پښتنو نمایندګي نه کوي زه بعضې خلک وینم دا بعضې تلویزیونونه وینم چې دوی طالب پښتون نماینده بللی دي او وروره زه پښتون نه یم زه کندهاری یم زه پښتون یم خو طالب زما نماینده نه دی وروره طالب ملا دی خپله ډله ده د ملا او د عام ملت د عام قومونو موږ په افغانستان کې ګورئ موږ په افغانستان کې قومونه لرو په افغانستان کې خلک لرو په افغانستان کې د افغانستان هغه قومي جوړښتونه دا په سلونو کلونه کېږي چې پاتې دي همدا قومي جوړښتونه زموږ پاتې دي نو بنا طالب د پښتنو نماینده نه دی بعضې رسنۍ یعنی بعضې خلک دا کوشش کوي چې د قومونو په ارتباط باندې همه دا فسرار دی موږ په افغانستان کې یوازې پښتانه 40 میلیونه انسانان اوسېږو نو 40 میلیونه انسانان چې اوسېږو کله که په افغانستان باندې خدای نخواسته داسې یو خبر راځي چې یا مشکلات راځي یا جنجال راځي زموږ هر پښتون څلور مینې کړي هر پښتون شل اولاده لري نو دا دوه کسه په افغانستان کې که هر نفر جلا کړي 2 میلیونه 3 میلیونه نفر یعنې محدود د 3 میلیونه انسانان د افغانستان د هر بحران دپاره ولاړ یعنې د ژغورنې دپاره د افغانستان د قومونو دپاره د قومونو د یو نظام دپاره د قربانۍ ورکولو لپاره ولاړ دي آمده دي په خیر اوسئ مهرباني